له تېرو څو ورځو راهیسې دغه انځور په میډیا کې ډېر ښکته خبره کیږي چې ډېر بیا په دې باندې ورېندارګانې متهمې ګڼي چې د ورونو په مابین کې بېلتون راولي. ډېرو بیا ویلي چې اول نه 2 کوره جوړ کړي مخکې له دې چې بیا یې په مابین کې دیوال ووهي. په هر صورت زه به خپل نظر په دې اړه باندې وایم. ستاسو نظرونه هم مهم دي. له تاسو نه په آخر کې یوه پوښتنه هم لرم، هیله ده راته ځواب یې کړئ. زه په دې باور یم ښه او بهترین کور هغه نه ده چې ماشومان پکې پاتې سي یا دوی پکې د عمر تر اخره پورې یو ځای اوسیږي. ښه او بهترین کور هغه ده چې ماشومان ترې ووځي، خټان سي، لاړ سي، په خپل ځان باندې باور پیدا کړي، نړیوالو سره اړیکې وپالي، د نړۍ نور هیوادونه وګوري، په خپلو پښو ودرېږي، د یو بریالي انسان سره لیدنه کتنه وکړي تر څو بریالیتوبونو ته ورسیږي یا بریالیتوبونه ځان ته هدف وټاکي. زه په دې باور باندې یم. خو زموږ په پښتنه ټولنه کې بیا دی ټول خلک کوښښ کوي چې همغه یو کور کې پاتې سي، بچیان، ماسیان، کاړوسیانو پورې همغه یو کور کې راجمي. لکه څه ووایم، په هر صورت ستاسو په نظر باندې په یو کور کې اوسېدل ښه دي که نه بېلتون ښه ده؟ چې سره بېل سي، هر څوک خپل مسؤلیت وپېژني او هر څوک خپل ژوند ته ښه ورسیږي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ په کمنټ کې راته ولیکئ.